ما باید 2 دهه گذشته را مد نظر بگیریم. ما کسایی بودیم که یک پیپ روغن از چهارراه تا کابل آوردن نمیتونستیم. ما تاجرایی داشتیم که از کابل تا جلال آباد اطمینان نداشت که بره، با بسیار مشکلات میرفتیم. ما شخصیتایی داشتیم که از خیرخانه تا برچی رفتن نمیتونست، از کوټی سنگی تا دیوانان رفتن نمیتونست. مردم همین ساعت هم میخواست. اگر ما بیشتر صحبت کنیم، مردم دوستای ما بعضی کسا باز در رسانه‌ها میگه فلانی تملق میکنه. این وطن مسئولیت داره. دلته د تملق ځای نشته، دلته د ورورولي ځای ده. و ورونو چې یو ټکسي ته ملاس ورکوو، هغه ټکسي ته ویلې تر ارزان قیمته پورې مونږ ورسوه. ټکسیوال د سواري نه هېرېدو، سواري د ټکسیوال نه هېرېدو، اعتماد په منځ کې نه وه. کوم تجار و چې د خپل مال تر تورخمه پورې ورسوي، دا د شکر ځای ده. د واخا نه ونیسه، د بدخشان نه ونیسه تر کنړه پورې، د کنړه ونیسه تر نیمروزه پورې، د نیمروزه ونیسه تر خوست پکتیا پورې، ټول د وطن ده او په رښتیا چې اوس د وطن ده. دغه کوټې سنګي کې مونږ ښه خلک درلودل چې کور یې جوړول مجبور و دلته یو مشر و چې هغې ته جزیه ورکوله. نن نشته. د نشتې پسې باید خبرې ونه کړو، خو دا تاریخ لیکي. څه چې تاریخ وایي مونږ هغې ته باید قناعت وکړو. کوتل د خیرخانه کې دلته جناب شهروال صاحب هم ناست ده، د دوی په اجازه جناب معاون صاحب نور مشرانو. کوتل په خیرخانه کې زه خپله د کودامن یم، 4 ساعته هم تېرول تر څو چې مونږ تلو شمالي ته رسېدلو، 15 ساعته هم تېرول تر څو چې کودامن ته رسېدلو. خدای دې ورسره ښه وکړي، خدای دې هر یو چې دې وطن ته ښه کوي خدای دې ورسره ښه کوي. په ډېر وختو کې خو ډېرې ستونزې وې چې اوس یو ستونزه وایم خلک وایي چې دا فلاني پسې بیا خدای خبرې کوي. نه وایو چې تېر حکومت و، تېر فلانی و، په ګلستان شارکو کې تلل، نور خبرې وې. وا خلکو دا وطن د زما او د ستاسو ده. تاسو په خدای باور وکړئ چې بل یو یې نه جوړوي. مونږ د افغانستان نه په کال کې 2.5 میلیارډ ډالر د افغانستان نه قاچاق تلل پاکستان ته. د افغانستان جلغوزه د پاکستان په نوم تلل، د افغانستان میوه د پاکستان نه د پاکستان په نوم تلل. هیڅوک دې نه پیژندل. الحمدلله شکر. ښه وسپندې دې ښه ټانګونه دې لاړل، ټولو ته معلوم ده. برت هلته گاردر جوړېدل، از توسط گاردر پس می آمد و تو می خریدیش. اشتغال زایی اوجا می شد، آیینت می رفت، جلوش گرفته شد. فرمای مرغداری به سطح بسیار بالا رسیده. همگی در بخش مرغداری به خودکفایی رسیده. به همگی بهتر معلوم است. مرغای کونه، مرغای سنتیر شده، مرغای بزرگ می آمد. همین مردم، همین ملت ما به بسیار بای گزاف می خریدن. برادر عزیز بیایید که دست به دست هم بدیم. تاجرای ما که در دیگر کشور است بیایند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. به والله بالله فرصت ایجاد کار است. ما هم 6 ماه پیش در اروپا بودم. ما هم 6 ماه پیش کم تجارت داشتم. ما که حالت دیدم میگه حکومت او حکومت است که عریفش بگوید واقعیت خوب حکومت است. او مردم این تاپی پروژه تاپی را با چشم کم نبینه. در هر زمینه که سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره ارزش زمین 1% بالا میشه. قیمت یک جریب دشت زمین دشت پکوا که قیمت یک جریب زمین شارونه بسیار فرق داره. چرا که سرمایه گذاری صورت گرفته؟ وقتی که چینایی از چین میاد در مصر اینا کار کرده میتونه. تو افغانی که در دبی 725 متر مربع بلند منزل ایجاد جور میکنی آسمان خراش، خواهش میکنی وعده کردی بیا در افغانستان ایجاد کار کن. من نمیگم حکومت مشکل نداره، حکومت مشکلات خود داره. خب مشکلاتی که 3 ماه پیش داشت، مشکلاتی که 2 سال پیش داشت امروز نداره.